د المقدس خیره بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، کومه مرسته چې د بهر هیواد نه د المقدس خیره بنسټ سره شوې وه 8,000 افغانۍ او هغې موږ ته کورنۍ په ګوته کړې وې، د هغه ورور مرسته مو مولوي صاحب عبدالعزیز ته راوړه. مولوي صاحب عبدالعزیز ته زموږ دا لومړنۍ مرسته نه بلکې دا څوم ځل دی چې کوم ورونه هم مرسته وکړي موږ دی پکې همداسې نه ده پرېښی، ځکه د 3 کلونه مخکې د ډکې د ځانمرګي برید په هغه پېښه کې په دې سر باندې یو چرخ خوړلې وه چې د هغې نه یې دواړه پښې هم فلج شوې او دا یو چپ لاس یې هم کار نه کوي. اوس هم پروت دی، 3 کلونه دی په ویلچر کې او په دغه کټ کې یې تېر کړل. ډېره سخته د رب دې ورته د دغه تکلیف او د دغه ناروغستیا اجرونه ورکړي. اوس مو د دغه ورور مرسته 3,500 افغانۍ مولوي صاحب ته راوړې او مولوي صاحب ته لاس په لاس ورکوو. 2 3 4 5 6 7 3,500 افغانۍ 3,500 افغانۍ د مولوي صاحب یو ورور د بهر هیواد نه چې د خپلو بچو د خولې نه یې دغه څه راشو کولی دي او د دې ځای هغه یتیمانان، کونډې او معلولین نه دي پرېښي، هغوی برخه یې پکې کړې ده. بس ډېره دعاګانې هغه ته هم وکړه او مونږ دغه ساحه باندې چې کوم وبا راغلې ده، هم د مزدورۍ وبا ده او هم د مرستیا وبا ده، دواړه وباګانې دي. دغو ټولو ته ډېرې دعاګانې وکړئ ځکه ستاسې مریضان یاست او ستاسې دعاګانې قبلېږي. جزاکم الله خیر. الله رب العزت دې نسبي جان ستاسو هم دنیا او د آخرت خیرونه او اجرونه درکاندي چې د غریبو مظلومانو یتیمانو باندې ګرځي او دوی حال اخلي. او الله رب العزت دا کوم زموږ دغه ورور چې دغه مرسته کړې ده ما سره نه بلکې نور مسلمانانو سره هم کړې ده، الله رب العزت د دنیا او د آخرت خیرونه اجرونه ورکاندي او څومره خیرونه چې نبی صلی الله علیه وسلم د امت دپاره غوښتي دي الله رب العزت ټولو ته برخه ورکړي او څومره شرونه چې فنا وختي الله رب العزت د هغه ټولو شرونه دته فنا ورکړي او الله رب العزت هر خیر کې دته قسمت وکړي، الله دې د هر شر نه وساتي او الله دې یو په وسو باندې ته اجرونه عوضونه دنیا او د آخرت ورکاندي. عالمان بلې شمې دي او د دې رڼا نه ډېری ولسونو ته خیر رسېږي. مولوي صاحب محترم چې و د په مدرسه کې او په جومات کې په دواړو کې د دین دپاره یو ستر خدمت شروع کړی و، خو د الله به داسې خوښه وه چې دی ټپي شو او اوس ټپي حالت کې پروت دی. اوس په موږ او تاسې باندې حق لري یوازې دغه ورور نه بلکې د دغه ورور په څېر باندې نور ملګري هم مرستې وکړئ. دغه ډېر زیات اړین وخت دی. بهتره به تاسو د دې ځای د حالاتو نه خبرېږئ، خپل ګاونډ کې به درته په هېواد کې دننه درته یتیمانان، معلولین، کونډې، بې سرپرسته ټول معلوم وي، نو د هغوی سره مرستې وکړئ. باور وکړئ ډېر زیات اړین وخت دی. الله رب العزت به درته د بېلې بېلې روپۍ ډېر اجرونه درکړي. نو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. ډېره زیاته مننه. درنو ملګرو، د بهر هیواد نه چې کومه مرسته شوې وه د هغې د مخکینیو ویډیوګانو ډیټیل تاسې ولیده. 2 کورونه ته مو نورو ته هم ورکړه او یو یې دا ورور ته په ګوته کړی و. دغه ورور چې زما تر څنګ ناست دی دا سیدان نومېږي، خو د ده یو ورور چې 3 کلونه مخکې په هغه پېښه کې شهید شوی و، شهید زرابات نومېده او ټول یې په کور لورانې دي، نارینه ماشوم ورکره هم نشته. مخکې هم چې چا مرستې کړې وې د دوی برخه پکې شوې وه. اوس هم 4,000 افغانۍ دغه ورور د روپو نه موږ دې ورور ته ورکوو. په خپله چې کوم دا ورور زما تر څنګ ناست دی سیدان، دی هم دا اوس یې اپریشن کړی چې بیخي د خوځېدو دا هم نه دی. یو طرف ته دغه بیماریانې، بل طرف ته غربت، بل طرف ته دغسې یتیمانان، نو الله دې په ټولو باندې رحم وکړي. نو د هغه ورور د مرستې نه 4,000 افغانۍ د سیدان ته د دغه یتیمانانو دپاره لاس په لاس ورکوم. 1 2 3 4 5 6 7 ته 520 دي 4,000 افغانۍ دي. د بهر هېواد نه ورور دا مرسته کړې وه، ډېره کورنۍ راته په ګوته کړې وه د دې یتیمانانو ماشومانو دپاره هم راته 4,000 افغانۍ ویلې وې، دغه هم درته راوړې او ډېرې دعاګانې. بس الله دوی له خیر ورکوله، دوی له د یو په 2 اجر ورکوله، دوی نه ډېرې مرستې ورکوله، دوی نه خوشحاله شوله، دوی له ډېر عزتونه ورکړي. الله دوی کامیاب لري. چا موږ سره دغسې مرستې کړي بس الله دوی تل په دنیا خوشحاله دی، هم په آخرت او هم په دنیا. امین. درنو ملګرو، نورو کورنیو ته هم دغه ورور مرسته ورسوو. خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. ډېره زیاته مننه.